محمد محقق وایي سراج الدین حقانی او ملا برادر کولی شي د ویانا په غونډه کې ګډون وکړي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. محمد محقق د اسلامي امارت خپلمنځیو اختلافونو ته په اشارې وایي چې سراج الدین حقانی او ملا برادر په ګډون نور غړي هم کولی شي د ویانا په غونډه کې ګډون وکړي. هغه چې په خپله د ویانا غونډې آنلاین ګډونوال دی د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د سلواغې پر 13 د افغانستان انټرنیشنل پښتو لسپړنې خپرونې سره د خپل مرکې پر مهال ټینګار کړی چې که د اسلامي امارت ترمنځ مخالفې څیرې د سولې خبرې غواړي هرکلی کوي. محقق ډیره کړي چې نن ورځ ټوله نړۍ دې پایلې ته رسېدلې چې د اسلامي امارت واکمني پایښت نه لري او له همدې امله له اسلامي امارت څخه وروسته د افغانستان پر تړاو خبرې ارزښت لري. نوموړي څرګنده کړي چې له اسلامي امارت وروسته د افغانستان راتلونکی باید د ولس د رایو پر بنسټ وټاکل شي او د ټولو ډلو او بهیرونو د ګډون تضمین دی وشي. د هغه پر خبره امریکایانو له یو ترهګر غورځنګ سره د یو منل شوي سیاسي بهیر په توګه خبرې وکړي، خو د دوی د شو ژمنو خلاف اسلامي امارت بدل شوی نه دی او له سیاسي بهیرونو بیلابیلو توکمونو او ښځو سره په جوړجاړي کې پاتې راغلی دی. محمد محقق د اسلامي امارت خپلمنځیو ناندریو او د نړیوالو مرستو بندېدو ته په اشارې ویلي چې په افغانستان کې وضعیت بدلیدونکی دی او په وینا یې د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو له اسلامي امارت مخ اړولی او نور په سیمه کې هیڅ هیواد له اسلامي امارت ملاتړ نه کوي. نوموړی ډیروي تر دې وروسته باید داسې شرایط برابر شي چې نړۍ نور له ترهګرو ملاتړ ونه کړي. د اسلامي امارت یو شمېر مشران له افغانستانه تښتېدلي او یو شمېر نور له افغانستانه کډه شوي دي او د افغانستان په ګډون په سیمه کې پراخ بدلونونه رامنځته کیدونکي دي. محقق همداراز ویلي چې د سیمې هیوادونه یا د اسلامي امارت مخالف دي یا د هغوی کړنو اندېښمن کړي دي یا د سیاسي څیرې له پاکستان سره د اسلامي امارت په اړیکو کې وروستیو ناندریو ته په اشارې ویلي چې پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې په پاکستان کې ناامني 3 برابره ډیره شوې ده. د هغه په وینا له اسلامي امارت څخه د سیمې د هیوادونو د نارضایتۍ یوه څرګنده بیلګه دا ده چې تر اوسه کوم هیواد اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. محقق وړاندې وایي د ویانا غونډې هڅه دا ده چې پراخه او لویه شي تر څو د دې غونډې نقشه ټولو بهیرونو ته د منل وړ وګرځي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.